ښاغلی مولوي تاج محمد حقاني د اسلام خان زوی د تفتیش مدیریت مفتش په حیث باندې چې په دې کورس کې ګډون کړی و او کورس یې په ښه طریقې سره پیل ته ورسوه. خپله تصدیقنامه یې د تورن د بریج جنرال مولوي صاحب صفت الله لطیفي څخه ترلاسه کړه. ښاغلی قاري محمد یونس حمزه د همیشه ګل زوی چې د 5مې بنسټیز کورس څخه فارغ شوی د خپله تصدیقنامه یې د انصاري مولوي صاحب څخه ترلاسه کړه. حافظ محمد یونس خالد د حاجي محمد رسول زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب محمد یونس مفتی څخه ترلاسه کړه. ښاغلی ملا عصمت الله احمدي د احمد جان زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب صفت الله لطیفي څخه ترلاسه کړه. ښاغلی حافظ مولوي عبدالرشید ذهین د شیر محمد زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب انصاري څخه ترلاسه کړه. ښاغلی مجاهد محمد حامد محمدي د ورېښمین زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب محمد یونس څخه ترلاسه کړه. ښاغلی مجاهد امین الله رحیمي د غلام حسن زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب صفت الله لطیفي څخه ترلاسه کړه. ښاغلی ملا عبدالواسع ذاکري د ملا محمد انور زوی د خپله تصدیقنامه د انصاري مولوي صاحب څخه ترلاسه کړه. ښاغلی مولوي محی الدین محمدي د دار محمد زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب محمد یونس مفتی څخه ترلاسه کړه. ښاغلی حافظ مولوي عبدالقیوم طیب د مولوي محمد طاهر زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب صفت الله لطیفي څخه ترلاسه کړه. ښاغلی مولوي فیض الرحمن حماد د عبدالمجید زوی د خپله تصدیقنامه د انصاري مولوي صاحب څخه ترلاسه کړه. ښاغلی حافظ فتح محمد نقشبندي د حاجي نظیر محمد زوی د خپله تصدیقنامه د مولوي صاحب محمد یونس مفتی څخه ترلاسه کړه. د اول نمره دپاره یو تحفه د اول دوهم او درېیم نمرې مجاهد فضل نبي د محمد طاهر زوی د 203 مسؤلیت پورې اردو د بریدمن په توګه خپله دا تحفه دې د مولوي صاحب مفتي صاحب څخه ترلاسه کړه. مولوي عبدالحمید د عبدالمالک زوی د 209 الفتح قل اردو د مفتش په توګه چې په 5مه دوره بنسټیز کورس کې 2م نمبر راغلی. خپله تحفه دې د مولوي صاحب یونس څخه ترلاسه کړه. پروګرام پیل ته ورسېده. الله دې تاسو ته د خدمت کولو توفیق درکړي. په خپلو چارو کې د الله تبارک وتعالی نه ورته بریالیتوب غواړو. الله مو ښاد او آباد لره. د پروګرام د خاتمې دپاره د خاتمې د دعا دپاره اوس بلنه ورکوو د امنیتي پرسونل مدیر مولوي صاحب انصاري د کشف استخباراتو په برخه کې چې سټیج مخې ته راشي او خدامي دعا موږ او تاسو ته وکړي. مولوي صاحب انصاري.